بامیانو تاریخي ولایت دی او په دې کې د هغه سیمه ده چې دلته د بودا مجسمه ده تیږو لوټو عبادت به یې کوو. نو الحمدلله اوس هغه شي نه خلکو ته الله تعالی نجات چې دلته حقیقت د دې ځای څه شی دی او دې ځای کې څه شی دي. سفر ښایسته سفر، ښایسته هوا، ښایسته منظره. تاریخي او ډیر تاریخي اثار د موږ په همدې خاطر باندې د ملګرو په هغه باندې مشورې باندې راغلو چې موږ دا تاریخ دا لوټي خو د دې بوت هغه دي عاطفي اثار دي. دا بوت چې کله تخریب شو لوټي ګډې وړې شوې بیا دې ته منظم ساتي. خانزیامي پارک ته د داخلېدو دروازه ده. راځئ داسې ساحو کې ګرځئ او دا خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان، خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان. تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان، تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان، خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان، خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان. تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان، تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان. میرویس نیکه یو غشی د ګرګین په سر گزار کړ، آزاد ترېنه هغه وخت کې ښکلی کندهار کړ. میرویس نیکه یو غشی د ګرګین په سر گزار کړ، آزاد ترېنه هغه وخت کې ښکلی کندهار کړ. هوتکو پاچاهي شوه په ایران افغانستان، هوتکو پاچاهي شوه په ایران افغانستان. تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان، تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان. خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان، خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان. تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان، تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان. په هند کې قطب شاهانو کړی حکومت دی، شیرشاه سوري هم کړی په هندوانو حاکمیت دی. په هند کې قطب شاهانو کړی حکومت دی، شیرشاه سوري هم کړی په هندوانو حاکمیت دی. چې نن درته سپک ګوري شم حیران افغانستان، چې نن درته سپک ګوري شم حیران افغانستان. تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان، تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان. خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان، خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان. تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان، تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان. پتا کې د چنګیز او د تیمور غاښونه مات شول، ورانکار هلاکو خان او منګو قلاسونه مات شول. پتا کې د چنګیز او د تیمور غاښونه مات شول، ورانکار هلاکو خان او منګو قلاسونه مات شول. ته ډک یې له ننګونو قهرمان افغانستان، ته ډک یې له ننګونو قهرمان افغانستان. تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان، تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان.
افغانستان خپلواک به د ساتو پر مونږه ګران افغانستان خپلواک به د ساتو پر مونږه ګران افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان انګریز او هم روسانو دلته تیښته میدان کړه ناټو او امریکا مو دلته ځان پورې حیران کړه انګریز او هم روسانو دلته تیښته میدان کړه ناټو او امریکا مو دلته ځان پورې حیران کړه دستا په ننګ سرونه شول قربان افغانستان دستا په ننګ سرونه شول قربان افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان خپلواک به د ساتو پر مونږه ګران افغانستان خپلواک به د ساتو پر مونږه ګران افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان ناسه برکت الله وای بل شوی دی اورنا دا څولسی زتا کې دی جنگونه او ظلمونه ناسه برکت الله وای بل شوی دی اورنا دا څولسی زتا کې دی جنگونه او ظلمونه الله دې نور پخپلا کا ودان افغانستان الله دې نور پخپلا کا ودان افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان خپلواک به د ساتو پر مونږه ګران افغانستان خپلواک به د ساتو پر مونږه ګران افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان خپلواک به د ساتو پر مونږه ګران افغانستان خپلواک به د ساتو پر مونږه ګران افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په خپلواک به د ساتو پر مونږه ګران افغانستان خپلواک به د ساتو پر مونږه ګران افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان خپلواک به د ساتو پر مونږه ګران افغانستان خپلواک به د ساتو پر مونږه ګران افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان میرویس نیکه یو غشی د ګرګین په سر گزار کړ آزاد ترېنه هغه وخت کې ښکلی کندهار کړ میرویس نیکه یو غشی د ګرګین په سر گزار کړ آزاد ترېنه هغه وخت کې ښکلی کندهار کړ هو تکو پاچاهي شوه درنو هیوادوالو دا بامیانو تاریخي ولایت دی او په دې کې د هغه سیمه ده چې دلته د بودا مجسمه ده د بودا مجسمه تقریبا د شپږمې او دومې پېړۍ پورې تړاو لري د هغه وخت بامیان چې دا د بودایي مذهب تر ټولو یو ستر مرکز و په دغه وخت کې د دې لپاره چې خلک یا زیارت کوونکي
دغه ځای ته راشي دا ځای وګوري نو دې دپاره دلته دوی دغه مجسمه جوړه کړه د بودا مجسمه یا د بودا دغه بوت چې شاوخوا 55 متره لوړوالی درلوده لوی بودا یې اخواته وړوکی بل بودا دی چې 35 متره د هغه لوړوالی دی نو تقریبا دا په دې خاطر باندې جوړ شول تر څو د نورو ساحو څخه هم خلک دلته راشي او دغه بودایي مذهب لا هم خلکو ته مطلب د دوی هغه ارزښت د خلکو په زړونو کې لا زیات شي داخل کې ډېر منظم سیستم جوړ کړی دی په منظم شکل سره د دوی اطاقونه دي خونې دي زیارت کوونکي چې دلته راتلل د دې ځینې سیاحت کول لیدل یې کول دلته زیارت کوو دلته دعاګانې غوښتلې نو بناءً د بودا مجسمه په کل کې دا په نړۍ کې د سترو مجسمو په قطار کې ګوري شم حیران افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان پتا کې د چنګیز او د تیمور غږونه او دا د هغه وخت پخوانیو خلکو د لاس جوړ شوي اثار دي چې تاسو په دې ویډیو کې ګورئ دا د بودا بوت یا د غږونه مات شول ورانکار هلاکو خان او منګو قلاسونه مات شول تر ډک یې له ننګونو قهرمان افغانستان تر ډک یې له ننګونو قهرمان افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان ساحه چې ده د بودا د مجسمې نږدې ساحه ده او دلته چیرخانې په دې چیرخانو کې د بودایانو چې کوم هغه بلایانو دلته به کېناستېدل او عبادتونه به یې کول ساعتونو آتش پرستانو دلته یې ورونه بلول دا ساحې تورې کړي دي په همدې باندې نو موږ الحمدلله داسې یو خوږ دین دی چې ډېر اسانه دی او ډېر راحت دین دی دې خلکو دومره سختۍ تېرې کړي دومره جګ ځای ته راتلل او دلته به یې ولږې تندې تېرولې او خپل د بوتانو عبادت به یې کوو د تیږو لوټو عبادت به یې کوو نو الحمدلله اوس هغه ځینې خلکو ته الله تعالی نجات ورکړو اسلام دین باندې مشرف کړل دا اوس هسې یو یادګار پاتې دی هغه عبادتي حیثیت یې منځ ته دی خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان نبی علیه السلام همدې دعوت لپاره راغی هغه نه مخکې چې څومره پیغمبران دي همدې دعوت لپاره راغلي دي دا خلک د دې غلامۍ د ژوند نه او د دې کیسو پراګنده عبادتونو نه د واحد لا شریک ذات عبادت ته او د هغه غلامۍ ته راوبلي نو همچنان په افغانستان کې مخکې د اسلام د راتګ نه دغسې قصې وي چې هر چا به لمر عبادت کوو چا به دغسې بوتان په خپل لاس جوړول دا به ورته عبادت کوو نو الحمدلله چې په افغانستان کې کله اسلام راغی دا خلک یې ټول داسې د اربابو د عبادت نه د رب الارباب عبادت ته راوبلل چې هغه واحد لا شریک ذات دی او په دې سپېڅلي دین کې او په دې سپېڅلي اسلام کې دوی داخل شول او موږ راغلي یو همدغسې د پخوا د زمانو د پخواني خلکو د عبادتونو نښې نښانې وګورو خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان
دا مجسمې تاریخ هم په کتابونو کې ډېر لیدلی او نوم هم ډېر اورېدلی او نو موږ خاص په دې لپاره راغلو چې وګورو چې دا څه شی دي دا بت څنګه مجسمه ده او دلته څه شی دي څه شی کېدل پخوا او اوس څه شی کېږي صرف د دغه تاریخي اثارو کتلو دپاره راغلو چې ځان ته معلومات حاصل کړو چې دلته حقیقت د دې ځای څه شی دی او دې ځای کې څه شی دي زه به دومره ووایم الحمدلله چې دا سفر زموږ دپاره ډېر یو خوندور او تاریخي سفر و هغه په دې خاطر چې الحمدلله زموږ په ژوند کې چې کوم هغه خواږه او نږدې ملګري دي هغه او بل دا سفر ښایسته سفر ښایسته هوا ښایسته منظره تاریخي و ډېر تاریخي اثار د موږ په همدې خاطر باندې د ملګرو په هغه باندې مشورې باندې راغلو چې موږ دا تاریخي اثار وګورو چې هغې کې یو دا د بودا مجسمه ده او همدارنګه اراده مو ده چې انشاءالله دې نه وروسته لاړ شو د امیر بند امیر په نوم باندې چې کوم بند دی د هغې څخه هم لیدلو خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان میرویس نیکه یو غشی د ګرګین په سر گزار کړ دا لوټي خو د دې بت هغه دي تاریخي اثار دي دا بت چې کله تخریب شو لوټي ګډې وړې شوې ولې ته منظم ساتلي دي غشی د ګرګین په سر گزار کړ آزاد ترېنه هغه وخت کې ښکلی کندهار کړ هو تکو پچهی شو په ایران افغانستان هو تکو پچهی شو په ایران افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان په هند کې قطب دوستانو شاته چې کوم منظر ښکاري تاسو ته په سکرین باندې دا د بودا وړه مجسمه ده مخکې موږ تاسو ته کوم تصویر درو خو دغه غټه مجسمه وه او دا یې وړه ده هغه 55 متره لوړوالی او د ده 15 متره لوړوالی دی خو چونکې دواړه تخریب شوي دي هغه هم ړنګه شوې دا هم ړنګه شوې فقط هماغه قالب یې پاتې دی چوکاټ یې پاتې نن درته سپک ګوري شم حیران افغانستان چې نن درته سپک ګوري شم حیران افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان پتا کې د چنګیز او د تیمور غاښونه مات شول ورانکار هلاکو خان او منګو قلاسونه مات شول پتا کې د چنګیز او د تیمور غاښونه مات شول ورانکار هلاکو خان او منګو قلاسونه مات شول ته ډک یې له ننګونو قهرمان افغانستان ته ډک یې له ننګونو قهرمان افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان
جهان افغانستان انګريز او هم روسانو دلته تیښتل میدان کړه ناټو او امریکا مو دلته ځان پورې حیران کړه انګريز او هم روسانو دلته تیښتل میدان کړه ناټو او امریکا مو دلته ځان پورې حیران کړه دستا پننګ سرونه شول قربان افغانستان دستا پننګ سرونه شول قربان افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان جهان افغانستان خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران دا د انسیامي پارک دا د داخلېدو دروازه ده تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان ناسه برکت الله وای بل شوی دی اورونا دا څولسی زتا کې دی جنگونه او ظلمونه ناسه برکت الله وای بل شوی دی اورونا دا څولسی زتا کې دی جنگونه او ظلمونه الله دې نور پخپلا کا ودان افغانستان الله دې نور پخپلا کا ودان افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان میرویس نیکه یو غشی د ګرګین په سر گزار کړ آزاد ترېنه هغه وخت کې ښکلی کندهار کړ میرویس نیکه یو غشی د ګرګین په سر گزار کړ آزاد ترېنه هغه وخت کې ښکلی کندهار کړ هوتکو پاچاهي شوه په ایران افغانستان هوتکو پاچاهي شوه په ایران افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان په هند کې قطب شاهانو کړی حکومت دی شیرشاه سوری هم کړی په هندوانو حاکمیت دی
په هند کې قطب شاهانو کړه حکومت دے شیر شاه سوری هم کړه په هندوانو حاکمیت دے چې نندر تسپک ګوري شم حیران افغانستان چې نندر تسپک ګوري شم حیران افغانستان تاریخ دې زلیدلې په جهان افغانستان تاریخ دې زلیدلې په جهان افغانستان خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان تاریخ دې زلیدلې په جهان افغانستان تاریخ دې زلیدلې په جهان افغانستان پتا کې د چنګیز او د تیمور غخونه مات شول ورانکار هلاکو خان او منګو قال سلامونه درنو ملګرو بیا هم بامیان دی او دلته د بند امیر دنګ دی تاسو ګورئ واقعا ښه منظره ده ښایسته ځای دی ډېر په زړه پورې ځای دی که د دې علاقې څومره هم صفت وشي بیا هم کمه ده قهرمان افغانستان تر ډک یې له ننګونو قهرمان افغانستان تاریخ تاریخ دې زلیدلې په جهان افغانستان خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان تاریخ دې زلیدلې په جهان افغانستان تاریخ دې زلیدلې په جهان افغانستان انګريز او هم روسانو دلته تیښتل میدان کړه ناټو او امریکا مو دلته ځان پورې حیران کړه انګريز او هم خوندورې اوبه دي تک شنې اوبه دي تاسې په تصویر کې لیدلی شئ ډېرې خوندورې اوبه دي زه نه پوهېږم چې د دې اوبو لاندې کوم شین نیلي رنګ ورکړی که څه قیصه ده اوبه ډېرې شنې دي او ډېرې خوندورې اوبه دي بله مهمه خبره دا ده چې د تقریبا د جوزا نن 29 تاریخ دی غالبا او تاسې باور په خدای کوئ چې په دې اوبو کې لاس کوئ دومره یخې دي نو اوبه هم یخې دي فضا هم ښه ده خو خوندوره یخ موسم دی یعنې د سرطان دپاره سرطان ته 1-2 ورځې پاتې خو دلته موسم داسې دی لکه په ننګرهار او یا هم په لغمان کې په دغه مشرقي ولایتونو کې چې د ژمي موسم وي ډېره خوندوره هوا ده تاریخ دې زلیدلې په جهان افغانستان تاریخ دې زلیدلې په جهان افغانستان ناسه برکت الله وای بل شوی دی اورونا دا څولسي تا کې دی جنگونه او ظلمونه ناسه برکت الله وای بل شوی دی اورونا دا څولسي تا کې دی جنگونه او ظلمونه الله دې نور پخپلا کا ودان افغانستان الله دې نور پخپلا کا ودان افغانستان تاریخ دې زلیدلې په جهان افغانستان تاریخ دې زلیدلې په جهان افغانستان خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان تاریخ دې زلیدلې په جهان افغانستان تاریخ دې زلیدلې په جهان افغانستان خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان تاریخ دې په دې چې الله تعالی د اوبو په ذریعه باندې بعض قومونه هلاک کړي دي او تباه کړي دي لکه د نوح علیه السلام قوم دی یا همدارنګه فرعونیان دي
خو الله تعالی اوبه د طبیعت یو ښکلا هم ګرځولې ده او هر یو جاندار شی په دې باندې پایېږي هم. نو کله کله داسې تفریح ته سړی راووځي د طبیعت د دې ښکلا نه خوند واخلي او د دې په وجه باندې د الله تعالی شکر ادا کړي. دا ډېره فایده ورکوي هم ذهن ته او هم د انسان یقین پې باندې نور هم زیاتېږي د اله العالمین په وحدانیت باندې. نو داسې شکرونه خپلواک به ساتو پر مونږه ګران افغانستان، خپلواک به ساتو پر مونږه ګران افغانستان، تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان، تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان. میرویس نیکه یو غشی د ګرګین په سر گزار کړ، آزاد ترېنه هغه وخت کې ښکلی کندهار کړ. میرویس نیکه یو غشی د ګرګین په سر گزار کړ، آزاد ترېنه هغه وخت کې ښکلی کندهار کړ. هو تکو پاچاهي شوه په ایران افغانستان، هو تکو پاچاهي شوه په ایران افغانستان، تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان، تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان. خپلواک به ساتو پر مونږه ګران افغانستان، خپلواک به ساتو پر مونږه ګران افغانستان، تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان، تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان. په هند کې قطب شاهانو کړی حکومت دی، شیرشاه سوري هم کړی په هندوانو حاکمیت دی. په هند کې قطب شاهانو کړی حکومت دی، شیرشاه سوري هم کړی په هندوانو حاکمیت دی. چې نن درته سپک ګوري شم حیران افغانستان، چې نن درته سپک ګوري شم حیران افغانستان، تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان، تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان. خپلواک به ساتو پر مونږه ګران افغانستان، خپلواک به ساتو پر مونږه ګران افغانستان، تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان، تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان. پتا کې د چنګیز او د تیمور غاښونه مات شول، ورانکار هلاکو خان او منګو قلاسونه مات شول. پتا کې د چنګیز او د تیمور غاښونه مات شول، ورانکار هلاکو خان او منګو قلاسونه مات شول. ته ډک یې له ننګونو قهرمان افغانستان، ته ډک یې له ننګونو قهرمان افغانستان، تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان، تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان. خپلواک به ساتو پر مونږه ګران افغانستان، خپلواک به ساتو پر مونږه ګران افغانستان، تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان، تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان. انګریز او هم روسانو دلته تیښته میدان کړه، ناټو او امریکا مو دلته ځان پورې حیران کړه. انګریز او هم روسانو دلته تیښته میدان کړه، ناټو او امریکا مو دلته ځان پورې حیران کړه. دستا په ننګ سرونه شول قربان افغانستان،
دستا پننګ سرونه شول قربان افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان جهان افغانستان خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان ناسه برکت الله وای بل شوی دی اورونا دا څولسی زتا کې دی جنگونه او ظلمونه ناسه برکت الله وای بل شوی دی اورونا دا څولسی زتا کې دی جنگونه او ظلمونه الله دې نور پخپلا کا ودان افغانستان الله دې نور پخپلا کا ودان افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان جهیل ته ښکاري یا کوم بند ښکاري دته د فخار خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان خپلواک به دې ساتو پر مونږه ګران افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان تاریخ دې ځلېدلی په جهان افغانستان